نساء العالمين. او کله چې ملائکه وویل اے مریم یقینا الله تعالی ته غوره کړی او ته پوکا کړی او د ټول عالم په شځه تو ته غوره ولای در کړی دی. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. اے مریم د خپل رب فرمان بردار شه او سجده کوا او د رکوع کوونکو سره رکوع کوا. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. دا د غیب له خبرونو څخه دی چې موږ ته وحی کوو او ته د هغې سره موجود نه وې کله چې هغوی خپل قلمونه اچول چې په دوی کې څوک د مریم کفالت وکړي او ته د هغې سره حاضر نه وې کله چې په خپله کې جګړه کوله. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. کله چې ملائکه وویل اے مریم بېشک الله تعالی تو ته د خپل طرف نه د یوې کلمې زیری درکوي چې د هغه نوم مسیح عیسی زوی د مریم دی چې په دنیا او آخرت کې به ډېر مخور وي او له مقربین څخه به وي. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. او د خلق سره به خبرې کوي په زانګو کې او په پوخه عمر کې او وی بوله صالحان څخه. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هغې مریم وویلې ای د موربه زمو د پوره بچی څنګه کیدی شي حال دا چې متحد جو بشر لوس هم نه دی راوړی. هغه جبریل علیه السلام وویلې همداسې الله تعالی پیدا کوي څه چې وغواړي. کله چې د یوه کور اراده وکړي نو بېشکه چې هغه کور ته همدا ووایي وشه نو هغه وشه.